افغانان هم له چا کم نه دي. راځئ چې افغانانو بیا څه کړي دي. راځئ دا ټول مطالب په همدې ویډیو کې راسره تر پای وګورئ، تر ټولو حقیقتونو خبر شئ. په سلامونو مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. افغان غره ختونکي د لومړي ځل لپاره د هندوکش لوړې څوکې ته وختل. په افغانستان کې د غره ختنې یو شمېر لوبغاړي د هندوکش غرونو ته د دشت خونې په نوم لوړه څوکه چې 4500 متره لوړوالی لري وختله. دغه غره ختونکي ورزشکاران چې شمېر یې 10 تنو ته رسیږي وایي چې دا لومړی ځل ده چې په افغانستان کې د غره ختونکي دومره لوړې څوکه ته پورته کیږي. احمد رومل حیات چې د دغو ورزشکارانو مشري په غاړه درلودله، امریکا غږ ته یې وویل د پروان ولایت په سالنګ سیمې کې د هندوکش غرونو ته وختو. زموږ ټول سفر څه باندې یوه شپه او یوه ورځ ونیوله او بالاخره د دشت خونې څوکې ته چې 4500 متره لوړوالی لري ورسېدو. ښاغلی حیات وایي چې د دغه کار اصلي موخه دا ده چې په افغانستان کې د طبیعي ښکلا نړیوالو ته وښودل شي. په هغو انځورونو کې چې په دغه فدراسیون چارواکو لخوا امریکا غږ ته استول شوي دي ښکاري چې د غره ختنې لوبغاړي په واوره کې د هندوکش غرونه ته پورته کیږي. تنګ غرونه او سپینې واورې د دغه ځایونو طبیعت ته ډېره ښکلا وربښلې ده. د هندوکش د افغانستان له نامتو غرونو څخه دی چې د دغه هیواد له شمال ختیځ خوانه تر مرکزي سیمه پورې پراته دي. دغه غرونه د سمندر ته 8300 متره ارتفاع لري چې لوړې څوکې د کال په هر موسم کې په سپینو واورو پوښل کیږي. افغانستان کې غره ختنه یو عام ورزش نه دی، خو په دې وروستیو کې تر ډېره په ښارونو کې خلک کوښښ کوي چې په خپلو رخصتیو ورځو کې د ښار چاپېره غرونه ته پورته شي او له دغه ورزش نه خوند واخلي. رومل حیات وایي د دشت خونې لوړه څوکه د افغانستان د هندوکش غرونه دویمه لوړه څوکه ده یا کاله ده چې 4500 متره لوړوالی لري. لومړی او تر ټوله لوړه څوکه بیا 5800 متره لوړوالی لري چې د ښاغلي حیات په وینا د دغې څوکې ختل ډېر ستونزمن دی. دوستانو افغانان هم له چا کم نه دي. آیا ستاسو د افغانانو دا کړنه څنګه ارزوئ؟ راځئ خواږه نظرونه په کمنټ کې راسره ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوې نه حتما یې لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو نیوز چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، خو وخت درته غواړمه.